او دعا ده. لکه ساعت مخکې ما تاسو ته ونیي چې موږ د مانځه نه بعد د دعاګانې غواړو، دا دعا نه ده؟ نو د هغه دعا نه چې هغه نه ده ثابت، د هغې نښه دا نه ده چې ته یو دعا داسې ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم پې له منډه معاذ بن جبل ته وصیت کړی چې دا به ته نه پرېږدې. شپږم ذکر، دا روایت امام مسلم راوړی دی. ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من سبح الله فی دبر کل صلاة 33 چې چا د منځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله ووایي، وحمد الله 33 او 33 پیرې الحمدلله ووایي، وكبر الله 33 او 33 پیرې الله اکبر ووایي، فتلك 99 نو دا ټول شو 99 یو کم سل شو 33 او 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وقال تمام 100 او السلام دیسی پورا کی ذکر چی 99 شو ذکر، سلام دی اسر دا ذکر کی لا الہ الا اللہ وحدہ، نشتی حقدار دا بندگی مگر اللہ دے یوازی دے، لا شریک لہو شریک ورسر نشتی، لہو الملکو خاص اغل رب چاید. او دا کم اولنی طبعی چری دی کتاب دا اولنی نسخہ بھئی کی دا سہو پکشتی غلطی چری دی ترجمہ پکی نشتی لہو الملکو. بدویمه کومه طبعه چې راغلې کوم ملګرو سره چې نوي د به کې شتي به که نه شتي به کې زړه کې زړه چا سره شتي به کې نه شتي به کې. له الملک خاص هغه لره باچایي ده، وله الحمد او خاص هغه لره د کمال صفتونه دي، وهو على كل شيء قدیر او هغه په هر شي باندې قادر دی. منځه نه بعد ته دا ذکر وي څه دی؟ لږ ځان ستړی کړي خیر دی جواب یې راکړي. نه 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، او بیا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا سل شو. غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، د دې انسان ټول ګناهونه به معاف کړی شي اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولی نه وي، اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولی نه وي. او موږ د دې په ځای په نورو طریقو کې ورخته دا لا پرېږده د جومات نه بعد منډه مونځ ختم شو که نه یو بس په دې دروازو سمې ول جوړي ته به جیل کې خلک بلو. که تادی دیم ده که کار دیم دی دا ورد په کور کې پوره که، په لاره کې پوره که، په دکان کې پوره که، په جومات کې پوره که، خو مې پرېږده د لوی اجر نه ځان محرومه کړي. د دریاب باندې پاس را کم زګ نه وي، د اوبو د پاس را زګ جوړ شوی، که د دې په اندازه دي ګناهونه رب العالمین یې تباه کړي. او چې ته بیا 5 پیرې دا وې یعنې 5 منځونه یې ګڼي او د هر منځه نه به ته دا ذکر وې څومره پاک صفا به ګرځي. زه دا خبره دې پورې ته کوم ګوره که قیامت پر ورځ الله موږ له عذاب را کوي دا به د الله ظلم وي که انصاف وي؟ ولې به انصاف وي؟ یعنې ډېرې موقع را کړي، نور تعالی الله کومه موقع درکړي؟ تا ته دا پیسې تا نه وغوښتې دلته حالانکې دا پیسې هم د هغه دي ګورې، خو که پیسې دې نه وغواړي نو په هغې کې ځان له ګډوډ شي، شنه خوله د به یې راماته شي چې دا خبره د پیسو روانه شو. ښه دلته یې د نه پیسې هم نه دي غوښتلي، بچی یې درته ویلی چې قربان که دا هم د هغه دي، د انسانان د هغه بندګان دي، که بچی یې د نه وغواړي هم هغه هم د هغه بنده دی. ځمکه یې د نه غوښتلې ده، په ځمکه که په 1 انچ باندې خو موږ ټول خاندان وژنو، چې ځمکه را نه وغوښته هغه بله مسله شي. 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، سلام ورسره دغه لا اله الا الله الی آخره، او ګناهونه د ټول بخښي. چې دا هم موږ نه کوو نو نور به موږ یعنې څه ته بیا ځان تیار ساتو.
لاندې وایي چې دویمه طریقه دا نه دي وایي چې اووم ذکر څه وایي څه مطلب شو دویمه طریقه نه معنی دا چې دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې ډېرې طریقې راغلي او دا درته یقیني ویم دا مې ګمان نه دی چې تاسو کې اکثر دا به اول پې راوړي او که چاته دلته یادې مي نو دا به م زما ګمان دی انشاءالله چې زما نه به چاته درس نیم کې اورېدلي دا مونږ مشکات کې هم بیان کړي دي او بلوغ المرام درسونه کې هم بیان کړي سوالاتو جواباتو کې هم بیان شوي عام هم داسې ته حدیث نیم مخې له راغلی وایي دویمه طریقه سبحان الله پنځه شپېرې الحمدلله پنځه شپېرې الله اکبر پنځه شپېرې لا اله الا الله پنځه شپېرې ټول څو شو سل دا روایت امام نسائی راوړی اوس که ته دا غواړې داسې وویلی شي سبحان الله پنځه شپېرې ووایه بیا الحمدلله بیا الله اکبر بیا لا اله الا الله او هر یو پنځه شپېرې جدا جدا ووایه ته داسې وویلی شي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا پنځه شپېرې ووایه ټول سل شو او دغه شان د دې نه مخکې دا ذکر چې دغه هم داسې دی یعنې که سبحان الله ته درې دې شپېرې ځان له وې الحمدلله ځان له الله اکبر ځان له صحیح دي که درې وړی شي سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر هم صحیح دي خو غوره دا چې درې دې شپېرې درې دې شپېرې درې دې شپېرې او ترتیب بیا دغه حدیث کې دغه دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر خو که څوک الله اکبر مخکې کي بیا بس الحمدلله ووایي بیا سبحان الله ووایي یا الحمدلله مخکې کې سبحان الله وروسته کې دغه څه حرج نشته خو څومره چې په حدیث باندې پوره عمل کېږي نو هغه څه دي هغه غوره دي درېیمه طریقه سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې الله اکبر څلور دېرش پېرې او دا حدیث امام مسلم راوړی دی نو دا هم ټول سل شو څلورمه طریقه سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې الله اکبر درې دېرش پېرې دا حدیث هم صحیح مسلم کې دی ټول څه شو یو کم سل پنځمه طریقه پنځمه طریقه سبحان الله یولس پېرې الحمدلله یولس پېرې الله اکبر یولس پېرې دا روایت هم صحیح مسلم کې شته ټول څو شو درې دېرش پېرې شپږمه طریقه سبحان الله لس پېرې الحمدلله لس پېرې الله اکبر لس پېرې ټول څو شو دېرش دا روایت امام بخاري رحم الله راوړی سړی به چې نوي مسلې دي بیا نوي دي ما زه خو درته حواله هم ښیم امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی ایک حدیث دی نوي ستا دپاره دي ته کوی کې دننه پروت دی دین د زده کولو خو یا کوشش نه دی کړی او که دی کړی دی یو مولا دوه مولیانو پورې نښتی اوس که هغو ته یاده ده یو خو ډېره ښه ده او که هغو ته نه یاده یا هغه نشتي په دین کې نشتي ولې ځکه زه مولوي صاحب ته نه دی یاد او ځکه زمونږ خلک وایي دومره غټ مولا هغه ته به نه یاده دې ټکي موږ ګډوډ کړي وو او دومره غټ مولا کیدای شي هغه ته نه یاده انسان دی که د صحابه کرامو ته وګوره د امت ته علما د هغوی نه باد چې څومره د هغوی ته رسي په علم کې نه رسي بلکې دوی ته د علم د هغوی نه راغلی په صحابه کرامو کې ډېر صحابه کرام داسې دي چې د هغوی نه یو مسله نیمه به یې وه ابو ته بل ملګري را یاده کړی یا یو مسله کې به اجتهادي خطابت وشو وروسته به ورته دلیل معلوم شو نو چې صحابه کرامو باندې دا حالات راتلی شي په یو عالم باندې د امت بل باندې نشي راتلی بیا غټ علما خو پرېږده زما استاد کلي په مولوي صاحب باندې نشي راتلی چې هغه اکثر قاري هم نه وي پوره قرآن وله هم صحیح نه ورځي دنه مسله نشي هېرېدی وله وایي د دونه دومره غټ مولا او ځکه ما تاسو ته ویلو الشیخ العلامه عبدالسلام الرستمي رحمه الله
هغه یو بیان مې اورېدو ما یو کس سره خبره کوله چې ګوره دا مسله داسې ده وایي چې زمونږ مولوي صاحب هغه نه به هغه نه ده بیان کړی ما ورته وایي صحیح ده هغه ته به یاد نه وه په خطا شو وایي زمونږ مولوي صاحب هم ډېره غټ مولا دی وایي ما ورته وایي چې د بدن نه غټ درته نه یم ته به د بدن نه غټ علم کې غټ دی که نه دی او که علم کې هم غټ شي هیر په انسان باندې راځي نو اوس دا کتاب چې چا سره یي لاندې ورسره حوالې شتي که نه شتي پکې حدیث نمبر پکې شتي که نه ښه مطمئن ګرځه زړور چې کله سره دلیل وي او په دې عبادت به دې مطمئن یې خوند به دله درکوي ولې ته په رڼا کې لګیا یې چې او زه چې دا کوم کار کوم دا د پیغمبر نه ثابت دی دا د صحابه کرامو نه ثابت دی زه اوس تا ته دا ووایم چې مانځه نه بعد یا حیو یا قیوم دا به سل پیرې وي او بیا ته ووایي چې دلیل اول خو زموږ خلک دلیل مطالبه نه کوي مولوي صاحب ویلي صحیح ده خو دلیل ته وغوښتو ما تا ته دا ووایي چې کتابونو دا مسله راغستې ده کتابونو راغستې ده ګرځه اوس که زه د مانځه نه به شروع کوم چې یا حیو یا قیوم یا حیو زړه مې که چېرته دلیل سره عادت یې ماله څوک چې نه دی عادت هغوی ته دا دغه نه راځي خو چې دلیل سره عادت بیا هم زما دا زړه دغه چې یاره چې دا به ګوره کوم کتاب دا مسله راغستي چې ته وګورې هغه بازار کې ګاډۍ خرڅېږي بهی که واړه واړه کتابونه اکثر پې چا چې لیکلي د هغه نوم پې هم نه او چې صحیح پکې ورچو هغه کتاب دا ذکر راغستی دی نه یې سرچ دی نه یې خپېش دی نو چې کله درته د عبادت دلیل معلومي که نه نو عبادت څه کوي خوند کوي مزه کوي دا اوس څو طریقې شوې زما یو کس په کار دی چې دا شپږ طریقې ما ته ذکر کړي نه ته نه ته نه یې که ته ابو عبدالله الله اکبر او بیا ورسره هغه لا اله الا الله سل شو دا دویمه طریقه شو درې دېرش پېرې سبحان الله نه دا درې طریقې شوې څلورمه پنځه طریقې شوې پنځه که څلور شو څلور شو پنځمه لس الله اکبر شپږمه طریقه یو دنه پاتې شو سوچ پې وکړه درې دېرش پېرې سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې څلور دېرش پېرې الله اکبر نو دا ټولې څو شوې شپږ طریقې او د کتاب کې تا ته لیکلي هم دي وایي تنبیه دا ټولې طریقې جایز دي او سنت په دې سره ادا کیږي کله چې یوه طریقه عملي کړی شي او کله بله طریقه عملي کړی شي چې ډېره تعدیدي لکه بلکل د بریک نه لګي او ډېر ضروري کار دی دا لس پېرې ووایه که نه اوس دلته بله مسله اهمه دا به په دې ګوتو باندې وی ویل د دې په ګوتو باندې غوره دي نو دلته مسله د تسپو راله او دغه مشین دا نن سبا چې راوتی دا ګوتې چې دي چې پروتي او دغه خلک یې هغه ذکر کوي بیا به پخی
او پکې په اخره کې دا مې ویلي دي اوس ما تاسو ته وښووي زما دا اوس کمزوري شو نو زه به اوس د خپله موی بیا پخوم. ګوره که څوک تا ته د یو محدود طریقه ښیي لکه یعنې ته به په پلانې شپه باندې پلانې ذکر دومره وې بیا به پسې دا دم وې نو بیا به اثر کوي. دا طریقه داسې یعنې لازمول په سړي باندې. اوس که ته داسې زه تا دا ووایم چې یاره د قرآن کې دغه یو آیت دی هسې زه تاسو ته یو آیت ووایم او چې یاره دا آیت چې یو سړی په دم کې ووایي نو انشاءالله الله شفا ورکړي. تجربه ده ما ووایي تجربه ده نو قرآن کې خو شفا ده که ما په خپله تجربه کړې دغه آیت مې ویلی د الله شفا یا را کړې د مالی یا زما یو خپل او ما تا ته ووایي ته دې څوک دې کې څه حرج نشته دې کې څه حرج نشته. خو چې کله زه تا ته دا ویم که د دې نه اخوا دېخوا شوي بیا تا ته شفا نه میلاویږي یا ته د دې نه که اخوا دېخوا شوي بیا به پخې او بیا به کمزوری کېږي بیا نو دا خبرې د بې دلیله دي. خما مسله د تسپو د ګوتو بیانوله دا یاده کوي دا مسله موږ څو پیري ذکر کړي د خو خلاصې ده. غوره طریقه او سنت طریقه دا چې په ګوتو باندې به ذکر کړي او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح یو روایت کې سره دا زیادت دی بیمینه ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې ذکر یې کوو ښی لاس په ګوتو. یو خو دا مسله راغله چې دا ذکر په دواړو لاسونو په کار دی که په ښی لاس په کار دی نو ګوره جایز په دواړو دی یعنې یو سړی په ښی لاس ذکر کوي هم صحیح ده ورسره په ګز کوي هم صحیح ده خو غوره دا دی چې صرف په ښی لاس کوي او د هغې دوه وجې دي. یو وجه د هغې دا حدیث دی چې د رسول صلی الله خپله طریقه دا ده او څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته نږدې دومره پکې خیر دی ورسېدی. دویم عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر پاک کار عزتمند کار صفا کار د خیر کار په کوم لاس کو او په ښی لاس کو او د الله ذکر ډېر اوچت عمل دی. نو غوره دا ده چې ذکر ته په ګوتو کې دا د ښی لاس په ګوتو باندې کوه او که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته هغې له راځو که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته او غوره دا دی چې په ښی باندې وکړي. بیا د دې طریقه څه ده نو بعض علما دې طریقه دا ښیي چې دا عقده شوه بیا دا شوه درېیمه داسې او داسې چې دا ګوته داسې راته کېږي داسې کولاوې دا لکه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر پنځه پیرې شو بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لس پیرې شو. دا طریقه هم کولی شي او که یو ګوته باندې درې ذکره کړي چې دې کې درې بنده دي دا هم صحیح دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا هم صحیح دي. نو په یو لاس کې څو شو پنځلس چې کوم درته اساني هغه کوه په دې کې سختي نشته دې کې خبره پراخه ده. دلته یو اهمه مسله هغه دا ده چې دې کې اطمینان او سکون دا نن سبا ورک شوی دی. یعنې ګوره عام چې کوم ذکر مو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا څه شی الله اکبر 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 الله عام دا طریقه ده الله اکبر 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 او ډزه منډه ته الله یادې که څه کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر صحیح ذکر کوه. دې ته ما ډېر وخت نه ما سوچ کړی چې زه دا کسان وینم که نه خوا و شا کې یا سلام وګرځم د خلکو ته ګورم زما خو نظر به او څو سیکنډ او پیسه ختمه شي لږ خو لږ ورسره بوري کوه حتی الله یادې سبحان الله یعنی الله پاک دی د هر عیب نه په ارامي ووایه الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه په ارامي ووایه الحمدلله د الله دپاره ټول د کمال صفتونه ښه په ارامي ووایه ته الله یادې او دې کې چې څومره وخت ولګي غوره ده لکه څنګه چې دنیوي خبرو کې ته وخت لګوي او د یو ملګري سره پالتو ټلیفون به وکړي نن سبا خو دا ایمو واټساپ پې راوتي دي ټلیفونونه والا هم ډېر شوي دي و چې دا پې لږ د پیسو دی شي بیا ډېره مزه کوي ټرت ته ور سړی به ټلیفون یاره بھائی چې ستا تپوس وکړم
فری ایمو وي که نه نو بیا به دی لږ غوږ کې به دا شی پروت وي د خلکو نه دی انګریزانو زموږ نه سم لیوني جوړ کړي په دې غوږ کې به دا شی پروت وي او ځان سره به لګیا په روډ ته به چې د لیونۍ ځان سره خبرې کوي ګاډي کې به هم او دقه بس لګیا وي او کار کې هم لګیا وي په کټ کې هم لګیا وي ښځې سره بچو سره ملګرو سره یعنې زه یم چې د ده په عملنامه کې به څه لیکلی کېږي دی غریب سهار نه ماښام پورې دی لګیا او چې کله د الله د یادولو ټیم راشي الحمدلله 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 په حرام خیر دی که ټیم دی نه وایي ذکر خو سم ذکر یو دا مسله دا صحیح ده که نه ده تاسو به ښه خلک یې تاسو به دا صحیح کوئ خفه نه شئ تاسو به دغه په ارام والا ذکر کوئ خو ما ډېر لیدلي چې هغه دا ذکر دقه شان کوي الحمدلله 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 به او چې اواز ورسره تیز کړي بیا له لږ رو کېږي او چې پټ پټ وي بیا خو له منډه سم سپیډې ورکړئ او دا راته چې کومه خبره ته کوم عملي کوئ په تاسو حجت قایمي ما تېر شوي درس کې ویلو فرض مانځه نه بعد ذکر په زوره ما اورېدلی نه تاسو نه موږ وایو په زوره به وي او بیا ما ډېر لیدلي نه نو دا عملي کول غواړي دا نه چې داسې مسله اورم او ورته خوشحاله یم چې څه اوري په هغې به عمل کې ښه مسله ده دا به اخرنۍ مسله ذکر کړو د تسبو او د په لاس باندې ذکر ګوره دې کې اختلاف دی یعنی دې مسله کې اتفاق ته چې ټول علما وایي چې په لاس باندې په ګوتو باندې ذکر دا غوره طریقه ده اختلاف په څه کې دی چې بعض علما دا وایي تسبیح استعمالول ورسره جایز دي غوره په څه دی په ګوتو دی تسبیح استعمالول ورسره جایز دي او بعض وایي بعض پې له منډه د بدعت فتوه لګوي دا بدعت دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی عبدالله بن مسعود باره کې رضی رضی الله عنه چې هغه یو کس ولیدو هغه سره تسبیح پرې کړې وې دي زمونږ کار تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی اوس زنانو ته هغوی ذکر کو وی دا ذکر په دې ګوتو په دې بندونو کوئ فإنهن مسؤولات مستنطقات د دې ګوتو نه به تپوس هم کېږي او دا به د قیامت پر ورځ خبرې هم کوي څومره لوی اجر دی یعنې دا ګوته به الله ته وایي چې زه په دې ګوته یاد شوی یم ولې د دومره لوی خیر نه ځان تسبو ته اړې یا دغه مشین ته اړې او د هغې نه مخکې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده که بعضو سلفونه نقلي چې هغوی مثال کې په هډوکي ذکر کړی دی یا په یو شي بل شي نو ګوره چې کله هم د سلفو اختلاف راشي نو بیا موږ واپس کېږو چا ته رسول صلی الله علیه وسلم ته چې هغه څنګه کار کړی او هغه دا کار نه دی کړی زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی والله اعلم د هغه علماو په قول چې د دې استعمالول نه دي پکار الا چې کم سړی حافظې کمزوري یا د عمر نه زیاتي او د هغه نه د اشمار خطا کېږي بیا هېڅ خبره ده خو نور د دې استعمالول نه دي پکار شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په یو ځای کې په دوو خبرو باندې رد کړی دی وایي نن سبا هغه د خپلې زمانې خبر کوه او نیکان خلک وایي نن سبا د بعضو دینداري د دې نه جوړه کړې ده چې جانماز یې په اوږه پروت وي جومات ته ځي رجل د جانماز یې مخامخ اچولې او تسبیح به ورسره په لاس کړي دې نه وایي ټوله دینداري د دې نه جوړه کړې ده چې یاره دینداري که ده دقه ده شیخ الباني رحمه الله د تسبیح استعمال ته بدعت ویلی دی او دی ټول علماء پکې اکثر علماء دا نقطه ذکر کړي چې دې کې ریاکاري ډېره راځي یعنې دا تسبیح لاس کې نیولي خلک هم دا وایي چې یاره دا